د افغاني سرې میاشتې ټولنې په همکارۍ د ملک سلیمان خیریه بنسټ په مالی او د البشر نړیوال خیریه بنسټ په تخنیکي ملاتړ په کابل او کندهار کې د 8000 د سترګو پر ناروغیو د اخته ناروغانو درملنه او د 800 نور ناروغانو د سترګو عملیات ترسره کیږي. په همدې مناسبت جوړه شوې غونډه کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وویل چې دغه بنسټونو لخوا په کابل او تر هغه وروسته په کندهار کې د سترګو ناروغانو تشخیص او درملنه وکړي. دغه کار او دغه احساس عملی شکل د مؤسسې نن په غاړه اخیستله ده چې د خپلو مسلمانو مظلومو فقیرو او د مریض ورونو د خدمت لپاره دوی د همت ملا تړلې ده او دلته راغلي دي تر څو د خپلو مسلمانو ورونو په خدمت کې واقع سي. د البصر خیریه بنسټ مسؤلین وایي د دوی لومړی چارې به په کابل او تر هغه وروسته به په کندهار کې پیل شي. دغه بنسټ استازو په جوړه شوې غونډه کې وویل خوشاله دي چې افغانستان ته راغلي او دلته د خلکو درملنه کوي. د دوی په خبره د ورځې به د 100 ناروغانو د سترګو عملیات هم ترسره کوي. په پیل کې زه د افغانستان اسلامي امارت ډیره مننه کوم چې موږ ته معلومات راکړل او داسې یو کمپ جوړ کړ. موږ ډیر خوشاله یو او د سرې میاشتې له مسؤلینو هم مننه کوو چې موږ د دوی په مرسته دلته راغلو. موږ په دې ویاړو چې افغانستان ته راغلی یو او دلته د خلکو سره په صحیح برخه کې کومک کوو. انشاءالله په راتلونکي کې موږ ډیر پروګرامونه هم د افغانانو لپاره لرو او نور به هم داسې کمپونه جوړ کړو. الحمدلله हमारी पुरानी ख्वाहिश थी. الحمدلله دا زموږ پخوانۍ هیله وه هم مو همدا غوښتله تر څو دلته راشو کمپونه جوړ او دلته د خلکو خدمت وکړو. موږ په کابل او کندهار کې 2 کمپونه جوړ کړي چې په کابل کې د شاوخوا 4000 خلکو تداوي او 400 عملیاتونه کیږي. همداسې په کندهار کې هم دغه راز ناروغانو ته درمل، عینکې او نور اړین شیان ورکول کیږي او همداراز هر ورځ 100 عملیاتونه هم ترسره کوو. د هیواد له مختلفو سیمو څخه راغلي ناروغان هم د یاد خیریه بنسټ په راتګ خوښ دي او له ورته خیریه بنسټونو غواړي چې د روغتیا په برخه کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. دغه راز له حکومت هم غواړي چې داسې نورو بهرنیو مؤسسو او ډاکټرانو ته هیواد ته د راتګ زمینې برابرې کړي تر څو راشي او دلته د خلکو روغتیایي ستونزې تر ډیره حل کړي. سترګې مې له تېرې 2 میاشتې راهیسې درد کوي. د سرې میاشتې په همکارۍ له یاد اقدام او پروګرام خبر شوم. ډیر خوشاله شوم او راغلم کار ته راکړی. منتظر یم چې درملنه مې وشي. هیلهمند یم چې یوه ښه برنامه وي او زموږ تداوي وشي. له حکومت مو دا غوښتنه ده چې دغه ډول نور پروګرامونه هم پر لار واچوي. زه یو هفته در مخه راغلی وم د کابل ته نور هسپتال ته راغلی وم. دا مې خور د مریضه ده د سترګې خوږ ده نو هلته ورته اوس دا علاج دلې ته نه کېږي نو بعد کې دلې وم څه وخت دلې شناخته و لوغو سره وم نو بعد چې دغه ځای باندې خبر شو د سرې میاشتې په خدمت باندې خبر شو موږ راغلي نو نن راغلي دا دلته بس علاج یې کوو. بهرنیان څخه ډېر خوشحاله یو خاطر دې مثال دی راغلی موږ مظلوم ملت ته خدمت کوي. د یادونې وړ ده د هغو ناروغانو چې د سترګو وضعیت یې ډېر خراب وي په یاد کمپ کې عملیات کیږي. دغه راز د ګڼ شمېر نورو ناروغانو درملنه به وشي. درمل او عینکې به هم ورکول کیږي.